د افغان راستنېدونکو کورنیو د درناوي په موخه یادې سیالۍ د خوست ټڼیوال پارک مس عینک لوبغالي کې پیل شوې. د شل اوریزو لوبو لړۍ به تر 11 ورځو دوام وکړي. مسؤلین وایي چې د دغه لوبو په استفادې به نوي لوبغاړي د 19 کلنو او ملي لوبغاړو څخه تجربې هم ترلاسه کړي. په دغه ټورنمنټ کې د افغانستان د داخلي کرکټ ورهاخوا د افغانستان د 19 کلنو ملي او الف لوبغاړي هم شتون لري. هغوی به له رخصتۍ په استفادې په دغه سیالیو کې ولوبېږي. ګټې د دغه سیالۍ دا ده چې یو به ښه ذهنسازي وشي، بېلابېل شعارونه به وړاندې شي د افغان راستنېدونکو کډوالو په ملاتړ باندې، او د دې ترڅنګ به په دغه سیالیو کې هغه لوبغاړي چې په اوس وخت کې داخلي کرکټ کوم ایونټونه ونه لري دوی به دلته مصروف وساتل شي، او په ضمن کې به د ملي او 19 کلنو لوبغاړو څخه زموږ داخلي لوبغاړو ته تجربې ولېږدول شي. خوست کې د کرکټ بورډ هممهال خوست کې د کرکټ بورډ ولایتي مسؤلین وایي دوی په پلان کې لري چې په دغه ولایت کې د کرکټ نورې لوبې هم پیل کړي څو نویو لوبغاړو ته پکې د لوبو زمینه برابره شي. راتلونکي کې مونږ ولایتي ګروپ چې خوست ولایت دوه لوبډلې کې لري دا لوبو ته د آمادګۍ په خاطر ډېرې ګټورې تمومیږي. ان شاء الله نور مخکې هم ګریډ 1 او د افغانستان کرکټ ادارې چې کوم ایونټونه په لار اچولي دي د هغې د چمتووالي په خاطر دا لوبې ډېرې ګټورې دي. لوبغاړو هممهال له نړیوالو وغوښتل چې د راستنېدونکو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. د هغه کډوالو دپاره خو په نړیوالو هم غږ کوو، دلته په خپل وطن کې چې کوم مالداره خلک دي په هغې هم غږ کوو چې د هغې کډوالو دپاره هم مرسته وکړي، هغوی سره کومک وشي. دا لوبې ډېرې موږ ته مهمې دي ځکه چې موږ دلته تجربې حاصلوو. دا د کډوالو لپاره کډوال چې راڅېړل شوي له پاکستان څخه هغوی لپاره هم یوه لوبې دي چې موږ دوی په نوم یو ټورنمنټ جوړ کړو. خوست کې د کرکټ بورډ مسؤلین وایي په پلان کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د بورډ اړوند ورته نورې لوبې پیل شي چې په دې سره به کورنی کرکټ لا وده وکړي.